اصغر افغان ویلي د ملي لوبډلې د پرمختګ لپاره به کار کوو. د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلي د ملي لوبغاړي اصغر افغان سره کتلي دي. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس ښاغلي عزیز الله فضلي ملي لوبغاړی او پخوانی لوبډلمشر ښاغلی اصغر افغان دعوت کړی و چې د ناستې په جریان کې د دواړو ترمنځ په ملي لوبډله کې د وروستیو بدلونونو په اړه خبرې وشوې. ښاغلي عزیز الله فضلي او ښاغلي اصغر افغان د خبرو په ترڅ کې وویل چې زموږ ټولو موخه افغانستان او د کرکټ پرمختګ لپاره کار کول دي او تل به د هیواد د سرلوړۍ او د لوبډلې د بریا لپاره هڅې کوي. د یادونې وړ ده چې اصغر افغان به ډیر ژر د ملي لوبډلې په تمریناتي کیمپ کې د ګډون لپاره د سویلي افریقا په لوري سفر وکړي. یاده دې وي چې څو ورځې مخکې کرکټ بورډ اصغر افغان له لوبډلمشرۍ لرې کړ او د هغه پر ځای یې درې واړه فارمټونو ته نوي لوبډلمشران وټاکل. داسې اوازې هم خپرې شوې وې چې اصغر افغان په دغه پریکړه خفه شوی، خو اوس نوموړي دغه اوازې رد کړلې.